الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره را رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام غیر مسلم مباشرانو لا خطونه لګل شروع کړه. او زموږ استاد محمد رسول الله ډیر وکړ انسانو داول نه د خطونه نه لګل. سیرت کتابونو کې دالي کې دغه وجه دا چې کله خلافت نه حکومت نه او ته یو بادشاہ لخت لګي نو د خپل ځم پورې دا خندا ده، د خپل عمل او د خپل کردار. بلکې مدینه منوره کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو دار الخلافه جوړ کړه، فوج قطاعات د دشمن په ځړه کې د رسول الله رو پرې وترو. نو وس خلکو له خط لیږي، د خط کې اثر او قوت وی. نبی کریم علیه السلام ملګری راځم کړه، ورته ویل چې د خلکو له خطونه لګم، خو ګوره شور بنه کوي لکه څنګه چې د عیسی ملګرو شور کړو. هغه مشوره کوله، به مشوره کې څه جنجال جوړ شي. صحابه ورته ویل یا رسول الله موږ ستاسو قربان یو، ته چې خبره موږ لکه عقب ملو. خو هغه ورته زموږ د مشوره واوره ده چې خط شاله لګي او په دې باندې مهر نه نو د بادشاہان ډېر متکبرین دي، به مهر خط هغه ګوري نه اشه به خط ورګو به دی مهر جوړ کې دعوت پنځ باندې شي چې محمد رسول الله لیکلو علیه الصلاۃ والسلام او الله د اکرام د وجنه محمد نو مکه ته کې رسول پورته او الله پورته کې لیکلو کې بالعکس ادبن نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې ضرورت پر کولتلو اسلام او دا مې ویلو چې په دین د اسلام کې د ادب یو چت حیثیت. خطونه کې څو خطونه ولېګل نجاشي پاشا له ولېګو د عمرو ابن امیہ الزمری په واسطه باندې هغه چې کله خط ورسېدو تقریبا 3 خطونه رسول الله لګلی و. نو د منبر نه راکته شوې د وجته زینا او د خط خپل کې رسول الله له ارشادات راولېګل او خط راولېګو چې رسول الله بالکل ما ایمان راوړ سره ترزوي خلاص او تنه اومنلې. سورہ جوړسه په نهم کلمه چې کړه دا وفات شو رسول الله ملګرو له ویل چې یو نیک انسان وفات شوی دی، غیبانه جنازه په وکړه. موږ به دا جایزه په دې شرط باندې چې عادت تی جوړ نشي او کله چې جنازه پېښ شي نو به دوباره ضرورت شته نه، لیکن اول کشر د ګډ وړو خلکو جنازه کړي نو به دوباره جنازه کچا وکړه سو منعت بني، بلکې عمل له حدیث رسول الله مبارک حدیث دی. دین ورسه به دیم خطا د حاتب ابن ابي بلتعه بدری صحابي رسول ممتحنه د بارک نازل له مقوقس بادشاہ راولېګو چې خپل نوم یو جوریج ابن متا د مصر بادشاہ. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عزيم اهل القبط اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم اهل القبط والسلام على من اتبع الهدى. او به وګد آیات ولېګو. حاتب چې کله ورغه مخکې د دینه چې داخله له ورکی خپل هم توشي ورته وکړه چې ګورستانه مخکې به دغه کرسي باندې فرعون ناس سلوریم سو کال ژوند دیو د اولوهیت دا وکړه ول د خلکو الله سزا ورکړو دغه نور څه به یې سزا دویش لګه فوش الله برباد هغه چې دا حالت وکاته موږ د خپل دین د ارچا د لپاره نه پریدو تر څو پر شو قوي دلیل موږ له موجود شي ویلي ډېر بهترین خبره و ظاهري قوي دلیل او دایب روانه دل به رسول الله توصيفات وکړي چې ته ساحر نه، جادوګر نه، منتری نه، وزمانه دوا یو تحفه قبول کا یو جوړ جامه یو اسد الدل په نامه باندې او دوا زنانه نسرین او ماریا. نسرین عبد الله ابن حسن بن ثابت له ورکړو، ماریا رسول الله خپل بنی کاکړه ایمان راوړو. ابراهيم ته وش رسول الله ملګرو لویل چې کله مصر لاړ شي او دا علاقه فتح کړه، د خلکو ډېر اکرام کوي ځکه لازم سره غنی د هاجری علاقه ده. دین ورسه به دریم خطا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عبد الله ابن حذافه السحمی په لاس باندې ولېګلو د کسرا بادشاہ لا خپل نوم دغه پرویز او مخکې د عمر ابن خطاب په وخت کې د هرقل بادشاہ هم د سړی راغلو. دا قصه بیان شوی و چې اسیرانی ورشي و دغه د نجات لپاره د بادشاہ تندې خپل کې عمر ابن خطاب به د زړه د تسلی د پاره د تندې خپل کې نور ملګر لوي چې خپل کوي مچېږي ورته
نو په دې کې د لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم اهل فارس. هغه ایتونه ورته ونی لیکل څنګه دا خو مجوس و، لیکن رسول الله ملګرو دې سړي له ویلو چې اول به بحرین وړي له ورشه منذر ابن سوالا وجدا دا چې دا سړی ډیر متکبر دی، دا بادشاہ ډایرک بس ختم نه ګوري چې جنجال جوړ نشي، دا هغه په طریقه ورش هغه شکل ورغه نو هغه دا خد نه واخ صورت راویلې ګلو یې په خپل دا راویلې ګو مخ کې بادشاہ بجریان کې واښو. عبد الله صبراغي دربارشه نو ویل چې دا ختم لراکه بادشاہ له ورکو څه چې توای دا محمد رسول الله خد چې په خپل بادشاہ له ورنه کوم دا کیږي دا نمبر اهتمام ولا خلق ورخوشيږي وی الته د عربونه یو سړی راوسو هجره علاقه وسودن کې او دا خط ورته شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله چې دې جله کله ورشد نو تحقیقونه کې داخله ته واقع سری سری کې می عبد حقیر من رعیتی یكتب اسمه قبل اسمي یو سپک سړی دی چې دا غنوم زما د نوم مخکې لیکل کېږي محمد صلی الله علیه وسلم یاد او دا مردا دعوت را کوي. عبد الله سے فرمایي وې زمرو وطن بار جزیره العرب را داخل شم چې ذکر د دماغ ځای لړاله ورکه دا شریک شو ویلي تاسو راولې سوې خلک ورته خلاړو د یمن بادشاہ بازان له خطر لګره ورته ویلې لکه په عربو کې وسړې پیدا شوی لیونه دی لا سړې راواله بازان بادشاہ به دوه پولیس ورولېګل طائف کې چې کله د تجارت سره مخامخ شو دا محمد بکم ځای کې وېڅې کې وېڅنګ بادشاہ سره کار دی ودا خو اسرب کې په دې طریقه باندې ورشو مکی ولا لې ویل جزیره حاصل کې اقصړې بنند ماته سره مخامخ کیږي دولي طاقت سره ډغره رااله وشکل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د کسرا بادشاہ خانانو ګری خړېلې وې ودا ولې موږ رب موږ له شي امر کړی وې رسول الله ته مخ واړو وې موږ رب موږ له شي امر کې چې ګری ودی کې برتان کم صبر راشي سبا چې کله راځي د بادشاہ عظمت ذکر کې چې داغه نه یره پکار دا ودا رقم بادشاہ دی ودا چې سړې دی ودا چې خریدون کې دی وې مقصد هم سره وې سره لاړ شي وې تاسو هغه بادشاہ بیګا مردار شي مرش خپل بشي وجلو شروع پنامه نو دورته ویری دی پولیسو چې لکه ستا باره کې زمونږ د عقیده و چې دا دروغ نه ویلې ونه باندې دا خو رښتیا لیونه هغه مړ کېدل لکه اوس زمانه کې د بعضې بیمانانو په دماغو کې دا خبره يهود نصارا ماته دل دو شکست خوړل لیکن زمونږ الله چې څو غواړي هغه به کېږي ورسره بره چې دا د رب العالمین عادت ته سنت ته چې د کمزور خلکو په واسطه باندې الله د لوی طاقتونو منځ کې راغورځي لری کوي. د بازار بادشاہ خبر ورکړه هغه ویل کې چیرته یقیني دا مرداري ومړي نو به په دې سړي باندې ایمان راوړي ځکه دا معجزه ده وحی باندې اطلاع ورکړو کني نو به سره جنگ کو شروع راځي چې د خپل بلاري وره د هغه پر ډیر وجه مخکې ذکر کړی شپږ مې شروع سره به د بلاري د وی وس کله چې پاغي کې زهر اچولو دم پسې مردار شوه د غوی لورو منصب باندې کې نستا رسول الله ویل چې کوم قوم باندې زنانه مشر شیخ به چرتم کامیاب نشي د عمر رضی الله عنه په وخت کې به د علاقه فتح شو او د حسین سے بریګه کې دا بهراله لیکن دې شروع باسان لویرو چې زمانه د پلار کم سړي بشي ته لګلې هغه رانه والی خو به بازان سے ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اخی ورکړه ټول علاقه ایمان شو څلورم خاص د هرقل بادشاہ له ولېګو د دحیه الکلبی په واسطه باندې د هرقل خلک ایټالیا روما وې داخله ډېر کې څو نو دلته کې څه سړی ورته وکړو وې اسنه ک بدرنګ سړی موږ ورولېګو هغه ورپورې ملنډي ونی چې کله خط ورته ولېګو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم دوګر د اجر الله تعالی درکې بیا غایت ورته ویلي فان تولیت کما خدي واړو ته باندې چې خلکو ګناه دي ورسره ټول قوم رسول الله دی ملګری له ویلو چې اول مر بصرا والی له ورشي دا خط به دغه په ذریعہ باندې در تسلیم کی ذکر سره کې دي چې مخه مخوانه لي د پاروسین رومینو په خپل مابین کې بحث ولنجوا رومینو ما ته خورل ولیکن په دې وخت کې پاریسانو اتحاد وکړي صلیب ورنه وړه واقع مور کې او نو څه کوم شي ته اخیستی و نظرون بادشاہ هرقل دا نظر وکړي چې زبته بیت المقدس پورې پیدل زم او بل با ال تصریف خپل ځای کې جوړندم چې کوم ځای کې د مخ کې نو ډیر خوشاله نه وړه مو د بعد روس سره غیدار بصره بادشاہ په واسطه باندې راغی خط ورته راوړل بادشاہ ډیر وکړو ظاهري
تحقیق شروع کی چله کړي دی محمد صلی الله علیه وسلم دراقي څوک دلته شته په دې ټول شام کې قتل وکړ ابو سفیان سے فرمایي موږ غزا کې پیدا کړو ک جوړ تحقیق وکي وی چې کله موږ راوښو سره دې چې موږ محمد رسول الله سره پټکانه مو او کچرته زه په عربو کې بدروجم باندې نه مشهور کیدل نو په پیغمبر باندې دروغ ویلې وی خو لیکن مشهورې ده ما د دې وجه نه میزان ته اوسه د دروغ عربو مربد غنل اگر کدا جاهلان ولې نو بې ایمان اول کی وکمه ورته دې نشي ابو سفیان وایي چې د ملګر ورته خو دلم جزا وې زه مخه راکینه ولم زما د نور ملګری واغې زما نور سکینه ول مخه کینه ول زکه چې نقل لاله کی او د شي ورته ویلې وېدنه یوسف ته پوښتنه کوم د رسول الله بارک کچرتا غلط جواب راکونه تاسو مال د شي اشاره کوي چې رښتیا وبرس مجھے صحیح ده حدیث بخاری کې راځي مخه لیکینو اول ته پوښتنه داو کې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم پتا سو کې د شه د قوی نسب والا دی کړه کمزوري نسب والا خاندانی سره دی کړه چې کمزوري دی ما ورته ویلې زون سبن دا خو زمون په عربو کې ډېر اوچت خلک دي او دا حقیقت دی چې د زمکه په سر باندې د محمد رسول الله خاندان اوچت خلک دیم ته پوښتنه ودا وکي حکمتونه اوسه په خپل هغه بیانې ما و آیت د پر پلانانو کې غوچرتا بادشاہ تیر شوی نه دی حکمران وشنا ما ورته ویل بادشاہ نه تیر شوی وی صحیح ده دریم ته پوښتنه دا وکي چې آیا دا کومه دعوه د کړي دا چې دا د نبوت ته د مخکې په عربو کې شاده دعوه نه وکړي د شاعري دا وی خلکو کړي وي د علم کړي وي د فصاحت او بلاغت خو د نبوت نه وکړي رب العالمین دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویره مکه چې دا دعوه شانه دا کړی څلورم ته پوښتنه دا وکړي د اتباع تابع خلک شي دا حکومت والا دي مشران خلک دي کدا غریبانان ما ورته ویلي ضعفا غریب خلک پنځم ته پوښتنه دا وکړي د دې ملګری ورس ورس یتیږي او کدا شرط کمیږي ما ویل ملګری غریبان دي خو لیکن دا ورس ورس یتیږي وشپګم ته پوښتنه داس مانه وکړي شپګم چې آیا په دې کې کوم ملګری د محمد صلی الله علیه وسلم د دین نه مرتد شوی دی سخطه من دینه چې د رسول الله د دین سره ورانه وا د غصې د وجې ما ورته ویل شي نه ووم ته پوښتنه دا وکړي ودا چې تاسو سره جګړه کوي نو طریقې څنګه ده وېزمنګ د ما بین کې جګړه شوې شنو الحرب سجال کړه منګه فتح حاصله وکړه ده و اتم ته پوښتنه وکړي چې دوکه تاسو سره د کړو کنه دا کړی و دی وخت کې ما لګي خبره به وردان نکړه خو ونه چره ده ما ویلې چې تر اوسه پورې زموږ سره دوکه نه کړې خو چې کله شان راغلم کې دې شي چې رسول الله دې به کې کومه دوکه ده وکي لغه علم الله نه وی ده هرقل بادشاہ بالکل ما پر خبره باندې وګه مونږ غواړو التفات ونه کی بلکې باج روایتو کې د شي راځي چې د بادشاہ ورته ویری تر اوسه پورې چې د محمد تاسو سره دوکه نه کړې وشم نه کوي او لسمه وینه هم ته پوښه وېدا تاسو نه څه غواړي مقصد یې څه دی وېدا موږ له دا خبره کوي چې خلکو اعبد الله د الله بندگی وکړي د پلار نیکه طریقې پرې دی او د قشانه پاک دامنی صدق رښتې امر موږ له پمانځ باندې کوي او د قشان په زکات باندې او صله رحمه باندې دنه ته پوښتنه وی بادشاہ مال متوجه شو ویلې چې دا نه ته پوښتنه مې درنه کړې حدیث بخاری کې راځي دا اره اوس حکمت واورا ویتان مې دا ته پوښوږي چې دا خاوند نسب ولده او کنه دی ویتا ویلې شي او قانون دار شي انبیا الله دې پوښت خاندان کې رالي کمزوري خلک الله نه راليږي دغه وجه دا چې د قوم له دلیل پاتې نشي چې الله تا خدا کمزوري سره موږ لړا دیګلو بینه سبا اخو دې خو سره موږ دا خبره شرط څنګه منلې وي او به په ټول انسانانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وشت د دې وجه حدیث کې راځي د کیسه आवाज والا وکړه بد आवाज والا انسان شرط راولېږي نو کې دې چې د قوم اعتراض وکړي چې الله आवाज ډیر بد موږ خو نه راتلو کیسه شکل والا وکړه شرط به شکل سره موږ الله راولېږي نو به داخله د اعتراض کې ان شاء الله دا غوډه به شکل موږ خو نه راتو تیریدو د دې وجه د انبیو په اولاد باندې زکاتونه صدقې خیراتونه دا شي نه منم ځکه دا د مال خیره دی کدا شي نور د چرته جایش نه به خلک دا وایي چې ګوره دا خو دې زکاتون لپاره دا دعوی کوي دې پردي مالو د اخیره راټولې ځان لا
او د انبیاء علیهم السلام نه میراث نه پاتې کیږي وجه دا به خلک زین کې دا خبره وږي چې په خپل خدا ډیر یو بیرغبته انسان دی خو کې دې چې دا بچون لا جمعواري کوي ساج او دا قانون هم دی چې په کم دعوت کې تملق نه وي هغه دعوت مخ وړاندې د ملګرو پر ژوند کې اثر لري خو چې کله یو سړی چندي غواړي او یو شی غواړي بل شی غواړي خلکو نه مال په دعوت را جمع کوي اچې ته خلک به نفرت کوي او دا تجربه راوي غوړي چې کم سړی په دې دین باندې مال ولګو نو هغه دعوت ته خو چې بده دې راټول کړو امام غزالی او راځي راټول فرمایي چې به همت کار دی وکړي دیم ته پوښتنه وکړي چې لکه ته په دې خاندان کې خو چرته بادشاہ سره تیر شوی دی او کنه دی تا ویل نه وې کچرته بادشاہ وینو خلکو د ماوله به دا خبر راتللې چې دا پیغمبري دعوی کړي د صرف د بادشاہي د منصب ساتلو لپاره چې د پلار د منصب وساتم درې مېدات پوښتنه درنو کې چې مخکې د خبره چا کړي وکنه وکړي تا وینا کچا دا خبره کړي وې کې دې چې د بل چا پیخي کړي وې بل چا به روان وي چې هغه دعوت نه بوت کړي به زم کوم او څلورم مې ته دا ویل چې د تابع خلک چې هغه ضعفا دي هغه مالداران ته ویل کمزوري قانون دار چې د انبیو خدمت هغه همیشه ضعفا وکړي او دا تجربه ده تاسو وګورئ چې د دین د اسلام له قرآن او سنت په درسونو کې دعوتونه کې کم خلک نه دقه غربا سیاسین میسین مالداران دوی شرط نه دین خدمت کړي بلکې دین په مقابله کې دا واقع دي مګر ډېر کم خلک بده شي وي دین خدمت چې کړي دا همیشه اقل انسانانو کړي چې هغه فقرا دي غریبانان دي ورک خلک دي هغه الله رب العزت میدان لري شری دی او کله کې به میدان باندې ودرولې دی عمله تړلې دی دا خبره کې چې قران او سنت او دغه نافذېدل ودا قانون دی او پنځم مدره دا پښتنه وکړي چې ملګری کمیږي کې جېتیږي نو تا ویلې جېتیږي ودا قانون دی چې اهل ایمان هم جېتیږي او د خلکو ایمان هم جېتیږي حق پرست ورس پر جېتیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او غلام او سره بل تریو له سرویس در کسانو د ټول دنیا پر خبره ورسېده دلیل لپاره چې د انبیو په تعلیم باندې چې قران او سنت د رسول ایمان هم زیاتیږي او خپل ملګری هم زیاتیږي رب العالمین ډیر ملګری رسول الله لپاره ورکړه قران کې الله فرمایي ته په دې من کې ګرځي څوک سجدي کوي څوک رکوع کوي څوک تلاوتونه سوې خو پرې ده د ایمان باره کې به دا خبره ذکر کوو چې ایمان ویل شي صلاح چې دې کې ډېر ضروری دی لغت کې ویل شي تصدیق لا باور لا او د کې معنی د امن دا اصطلاح کې امام محمد سے تعریف کړی دی چې التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم مع التبرع عما سوى الله کوم دین چې رسول الله راوړی دی په دې باندې تصدیق د نور ټول دین نه ګوره براءت اعتماد پر رسول الله باندې شاول الله سے فرمایي چې د ایمان یو حقیقت دی هغه په دې طریقه باندې چې دا انسان به خپل طبيعت د شریعت برابرې بل به کې کیفیت د اقرار تصدیق او عمل بسيط د مرکب دی مرجئه و چې دا بسيط د صرف تصدیق لویلش کرمیو ویلو چې نه نفس اقرار لویلش لا اله الا الله وایا جهمیو ویلو دا معرفت لویلش ماتوریده و شاعر دا خبره کې تصدیق لیکن بشرط الاقرار د وجه دین چې د ایمان نسبت د زړه کېږي او عمل عطف دی په ایمان باندې ته وخت درس کې دا ویل شي و جمهور اهل علم وایي چې نه دا مرکب دی او چې کوم ځکه نسبت د زړه شوی د دی وجه چې دا محل دی او کوم ځکه چې عطف شوی عطف قضا مغایرت نه کوي خوارج دا به د خبره کې چې مرتکب د ګناه کبیره کافر معتزله وایي چې کافر نه دی بلکې د منځ کې مرتبه را لیکن جمهور علما وایي چې ایمان مرکب دی د اقرار عمل او تصدیق نه د وجد دینه چې لیتمئن قلب ابراهیم علیه السلام دا ویلو چې زما رسول مطمئن شي او دا د وجدانیت نه لکه درد کله جتی کله کمیږي او قران او سنت کله انسان مطالعه کې بجادت د ایمان باندې ډېر آیتونه او احادیث موجود دي حتی تر دې چې د ایمان مسله د زیاتوالي د الله په مخلوق کې سوچ او قران کې سوچ او د الله په نومونو کې سوچ د رسول الله تابعداري د الله نو دعا ذکر د رب العالمین خاصه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین محاسن پیژندل هر قسمه کفر او شرک نه جدایي الله له وخت ورکول د نیکانو علماء سره ناسته علم د قران او سنت اخلاص په ځان کې پیدا کول مؤمنانو سره مینا د ادب نه کار اخصل هغه څنګه لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي عمل صالح او جهاد به ان شاء الله په ایمان کې شته کني عبد الله ابن مسعود احمد سے باولدي علماء دا وایي چې ویل شته ولې په بل طرف باندې جمهور وایي چې نه نشته دغه وجه دره چې به خو شک په ایمان کې پیدا کیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ان شاء الله وایي په اعتبار د اخر خاتمه سره او مې وایي په اعتبار د حالي
محل د ایمان به زړه دی خو لیکن دماغ سره رابطه او کنیکشن شته ایمان کاملیږي په عمل باندې او عمل کې سکی په ایمان نو وی ویل چې ایماندار جتیږي ویش پګم ته پوښتنه درنه داو کې چې کم سړی بده کې مرتد شوی دی کنه به مرتد شوی نه دی خدا کوم ځکه چې دا مسلمانان مرتد کیږي هغه دی وجنه نشي د اسلام سره وران دغه دنیوي مفاد دي پلاني دي کې پلاني مرتد شو پلاني دي کې پلاني دي ارتداد په بدی راځي غیر الله سره سجده وکي الله ناروا واسطي وګڼي د الله دین ناقص وګڼي مشرک سره مشرکونه وای د رسول الله دین اعراض وکي اې دې پر استهزاء وکي سحر وکي د کفار سره تعاون وکي دین د اسلام سره بغض ولري بعض خلک دین د اسلام نه مستثنا کی غیر الله سجده وکي قران په قاذورات دي ډیرانو کې وګرځي ګناه کبیره ځان له حلال غني او بعض خلک دین د عالم قدیم وګڼي د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکي د الله د کتاب نه انکار وکي چې د الله خبره نه ده صحابه ول کنزلو کې ملائک د الله لوري وګڼي ایمان په آخرت باندې ونه لري د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لکه به بل دغه شندام ګوره به اخر وخت کې سړی په بل طرف رواني د یتیم مال خوړل د يهودو سره مشابهت او دوستانه او هم ته پوښتنه درنه داو کې چې جګړه کې څنګه لري قانون دار چې انبیا کله فتح مني او کله وبېلي په بدر کې زموږ مجاهدونو میدان یوړو لیکن په هوت کې ظاهري منګلا تاوان غونې ملاو شاګر کاغه خیرو او اتم درنه ته پوښتنه کې ستانه چې خیانت کړي تا وینا انبیا خیانت نه کوي دوکا او دغه دعوت انبیا ور توحید او سنت دی خلک دعوت اول او به ورته ویلي ابو سفیان له کستاره خبره رښتې وي د کوم ځای کې چې موږ ناسو دی جلبه دی محمد رسول الله دین را رسید دی ورته ویلي وجدان چې په مکه کتابونو کې لیکلو چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي په مکه کې او هجرت وکړي مدینه له حکومت به رسیږي تر شام پورې د معاویه رضی الله عنه په وخت کې دلته به ورسېد هغه والی د شام لوی شي شړې د رسول الله د درې لوی شي ملګری عمرو بن العاص مغیره بن شعبہ او معاویه رضی الله تعالی عنه وې دې ورته ویلې به دې شو ارمانو کې وې کچر ته زه سره نږدې وي خو له ورغلې ما به دا کپی منځلې وې د اکرام د وجنه او ډیر په تکلیف باندې بس ما ورسولې وې دا خبره اچوکه که بچا وګړي چې رواني کو خو رسیدلې شنو بچا په سفر روان شراشه لکه روایت کړی چې بچا واغې ور سوچ وکي چې قبر دی او پلان دی او پلان دی او الله مخله ودرې د ټوله بچا یې پر خدای لاړو شړ ځاله به بخلکو دې دعاګانې طلب کولې او بچا لچوي د ملک بچا جلد کې وبزر سړې دی او دا هغه ورته خپل راغی وې ایسه دغه خانه بادشاہ چې ځان ملنګ کړي وخت ته او تختیدو ولکه ما خپل راشه خبرې سره کوم وې ته څوک دې کم ځای راړي وې ته چې بادشاہي می و دا کار می و دا کار مې به ارزه پرې خود الله مخله ځان له ودرېګو ایسه وغم پرې خو نو کله چې انسان سره برابر شي او بشاشت د ایمان د انسان د زړه ور داخل شو هغه به رب العالمین باندې قوي عقیده لري هغه به دې مادیات نه متاثر کیږي او نتیجه ته مرعوب کیږي او به ویلي وېزمره دا معلوماتو چې دا راوته خدا معلومات مال نه چې دا په عربو کې چرته بل ځای کې وي خو ورته معلوماتو خو ځکه تورات کې دا لیکلي و او به هغه خط رسول چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى حرقل عظیم الروم او سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم الله بد وکړه اجر درک وې چې کله دې پر خبره ورسېده نصر د علما ناسو مشرق لنا یو دم دې ټولو شور شغب جوړ کې منډې جوړې کړې چې لکه دا تاسو خبره شروع کړه د خپل دین اوس منګاړي په بل طرف روانه صبر به راغله نه کې پر عزت کړهاله وې هرقل بادشاہ دې ملګرو لوي ویلي چې لکه د ملمانه اول بار کې ابو سفیان دی خپل کې به سره خبره کوي تاسو اوس ملمانه نه شي شور شعب جوړ کې ابو سفیان موږ یې ویسو مالي ملګرو لوي ویلي چې لکه د ابن ابي کبشا د زوی دین لکه چې تر دې جمره ورسېدو دا رسول الله نکو د مور د خوانه او د حسد د وجه د محمد صلی الله علیه وسلم نه نقص ولکه دا خدا بادشاہ ته ویل د دین لکه چې دلته مراغه ولکه لکه زم د اسلام له شورمه لکه دوی کې شنبه فتح مکه کې د ایمان راوړو دوی مسله چې دا واقصو چې دهیت الکلبی هغه چې کله قلار شنو اغلب د ډیر خو شینو ورکړه جامع ورکړي او وی چې رسول الله باندې سلام وغيرها وکړه چې دا فلر باندې روان و حشمه ورقه وانت چرالنو د جزام قبيله و هغه د دهیت الکلبی مقابله شروع کړنو ایسه ته ارڅ واقصو دلته کمزوري مسلمانانو مسیدل زید ته دغه مشورو جګړه چې جوړ کړنو هغه دا و چې اخر دې مجاهدونو ماتي وخړ ځکه کم و دهیت الکلبین ارڅ واقصو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دینه چې خپل کور داخل شي دارک رسول الله لاړ ورته ویل یا رسول الله دې خلکو ما صد شي ظلم وکي
جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام 500 مجاهدین تیار کړه زید سے ورته امیر کې ورشي د قوم چې حسما علاقه شراله جګړه جوړه شو نو تقریبا زرو خانه پکې راوسته 500 غړي او سل زنانه انتقام ته واخصو وی په دې وخت کې د ازیات صاحب راغی دغه قوم مشر وی ویل چې موږ دې سړي دی دفاع کړی دا تاسو خو موږ نه راوځي رسول الله بالکل سره موږ پر دې مال چانه ډول بوځي ځان سره دلیل به دې چې مجاهدین د خلکو مالونو لا د خلکو دارایی و غیره شتمنی لا دوی لسمر کې اړول هندي بلکې دغه مقصد صد الله په دې ځمکه باندې اسلامي نظام راوصل کوم خلک چې دا وجه لکه دا ډاکی کې کتاب کې او فلان کې او دا کې دا چې دروغ پر خلکو باندې حدیث بخاری کې نشي راغلی بل طریقه باندې ویل هرقل واقعا ورځ راځي چې طبيعت باندې بوج خبيث النفس ملګری ورته ویل چې امیر صاحب دا ولی په دې کیفیت دی ویره یو خو مې ولیدلو په دې طریقه باندې چې د ټول دنیا باندې حکومت راشي د څه خلکو چې هغه سنت کړی شي وي او د علم نجوم نه دا خبره معلومه کړه ځکه دا د علم نجوم ملامو او قومي ملکمو مخاوري سړیو نو دې بچان ورته ویلي وی خیر د چې دا خو درې دا خو دومره سخت خبره ده نه سواره چې ځان نه سنتي صرف او صرف مسلمانانو سنتي او يهود او دا سنت ابراهيم عليه السلام دې ته کولو په عمر دا تشهر واقع اضافه کوي ځان لړې کړه ډېر په دې ابن قیم رحمه الله به دا ذکر کړي شهوت سره کنټرولېږي او دا قشان د نور جراثیم او غیره سره به بچي او په دې ان شاء الله کله به ذکر شي د ماشوم د ولادت په تشریح کې ودا خو يهود دا کار کوي د يهود کوم خلک راځي چې د په مقابل جګړه شروع نسوارو په ارزه کې فوجین تیار کړي چې په کوم ځای کې يهود لیدل واقع وشل د پوخان الله په دې باندې غضبونه نازل کړي دي وې په دې کې دهیت الکلبی زور تعالی عالم وې د رسول الله دا خط په شور تراړو پولیس لیول ویل کدا سړی دنه نه کوي وی ګورې چې دا سنت ده کنه سنت ځکه ته کومه کې بدل کې دا خوب دا خبره په وتی او خوب هم لیدلو وی پولیس یو ځای له بوتلما وې زما د علم وغیره خلاص کړه چې زه وکتم سنتو به بادشاہ لوي چې دهیت الکلبی خو سنت دي با ځکه پری وته چې دا سړی به ور په عربو کې پیدا کیږي مسلمانانو کې رومي علاقه کې دی بل مشر ملګری ورو اغه د علم نجوم ماهر اغه خبر ورولې کړه چې ته د معلومات وکاغم ورشي د قشن نشونه تخرید او هغه هم داخله کی خپل تحقیق مو کې او د قشن د خو مسلم رااله دهیت الکلبی مو کتل شو او د رومي بادشاہ هغه عالم مرتضی خطر اولې ګول نو د پزړه کې د اسلام بشاشت نور څه وردن نه کېدو حالات کړي خو لیکن تیار نه بینو ټول قوم راځه مکړه ډیری او چته علماء راځه مکړه کینول آبادی کې دروازه بند کړه د بار نه داخله په ورواچو چې ابي ځان سره واسطه دا ورته په اوچت ځمانه کې نشو ورته وی چې یا فلان تاسو دا غواړئ چې هدایت تاسو له وشي کوی نشي وی غواړئ وې د قصړه چې د محمد دمیګه په مکه کې پیدا شوی په دمانه ایمان راوړی وې کله چې دا خبره دی علماء را وکړو د فوجون له یو دم لکه هغه خرچ وتریږي وتوري په آبادی کې او په دې دروازه باندې چې منګول دا پنځه ور داخله کړی بس ته اوس موږ د پلارو نکره طریقې نه اړای لکه وڅ اکثر جاهلان دا خبره کوي وې دا پلانې عالم کې سړی موږ د پلارو نکره طریقې نه اړای رسول الله په دین باندې راغلو چې خلک واړي پلار نکره قرآن او سنت برابر په بیا کې نشته پرې دی به لیکن دروازه خپل ته بند وا نو دا هرقل بادشاہ د رسول الله په دې خبره باندې که سوچ کړي چې اسلم تسلیم ویلو چې ما خو ایمان راوړل الله به حکومت هم باقی پاتې کړي وي لیکن منصب د شهر شي ایسته په خو یدا یقیني کمزور یو او یقین قوي کیږي په دې چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوي د یقین سره به کینی دعاګانې بغواړي الله به خالق او رب مني الله به عالم مني او د څه بوي چې کوم ګناه ما وکړه دغه بدله مال الله سزا راکړي وې ویلې کینې پر خپل ځینو باندې ما صرف تاسو حالات معلومه چې په خپل دین باندې کلا کې او غیر کلا کې چرته بری محمد باندې منګه مان راړو قطن نه راوړل او کنه دی علماء دی مشران ورته ویلې منګه دا خبره وکړه چې د څنګه قرآن شو پلارو نکته طریقې پرې خدا او په بل تر باندې لاړې وی فسجدو دی ټول علماء دی مشران وی ایسه هرقل بچا له سجده وکړه ایمان توفیق الله تعالی ورنکي اذا د حکومت به تدې وخت پر رب العالمین ساتلو خروج به زوال پیراغه ولی یو علم الله لده دویم حدیث مسلم کې راځي چې بدینه سواره کو چې پتونه او د ملما اکرام نرمي کول شفقت کول او احسانات او درېمه بهترینه وجدا او چې محمد رسول الله د خط اکرام کړي او دوه موقوقس بادشاہ دواړو پرویز د کسرا بادشاہ مات کړي ایسه د حکومت په بنزل اسکارو کې دنه ختم شو لری شو د عمر څخه وخت کې بیا غلاخي فتح شوې ابن حجر الاسقلاني فرمایي وېزمای استاد یو هغه مال قصه کوله چې زدي علاقه ورغله او ما وې د دې بادشاہ وسو
هغه مال ویلې چې زماني کله تاسو رسول او خطر لګل راشه ګوري یو شکل وراله ما دورې کوم په کپړه کې تاو کړو سند کې خودل او هغه خط علامات معلومیدل کم کم څه ډېر وخت پیدا شوی و ما ورته ویلې چې د دې معمولی خط د وجه تاسو اکرام کړی د الله تاسو حکومت دومره دائم او برقرار وساتو راشد محمد رسول الله دا غټ ختمه نه چې قران دی رب العالمین به قیامت پورې تاسو آباد وسات خو چون کې هغه دې خبر لا تیار نشو رانه وړل ایمان دین ورسته ان شاء الله کې شرط روان 4 سم فرض باندې ژوندیو بيد رسول الله نور خطنا منذر ابن سواله حوزله غسانيله او عمان باشاله او بيد خیبر د عذاب د غزا تشکیلات هغه ان شاء الله بیان کړی شي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.